چې موږ د شفیع حاجي صاحب کور ته نه ځو خیر موږ هلته ناست وو د حاجي صاحبان هم دورې ناست وو موږ هلته لاړو له هغه علاقې ته هلته ناست وو کتابونه مو حاضر کړي وو 5 بالا 11 بجې حال اوس و چې رحیم الله صاحب پر دارالاحناف مدرسه د شهید شیخ صاحب باندې غونډګران راوستلي دي طالبان ورسره دي او طالبان ویي وو ډبویي وو ټکان شروع دي او راغلي دي په حجره ننوتلي د عمر خطاب حاجي موږ ورته ویل چې جنګ مه کوئ د همدرد مولوي صاحب مقرر کړه چې ورته جنګ مه کوئ جنګ څه نه کوئ خو زه د روان یم زه چې راځم پر لارې باندې د هغه ځای د دې ځای نه 10 منټه قدر نه دي لګېدلي بالا چې موږ رارسېږو دلته دې حجرې ته راځو بیا دلته 2 کسان ول درولي دي او نوم د امارت اسلامي اخلي خلکو ته وایي چې موږ د اسلامي امارت خلک یو اسلامي امارت د دې لپاره راستولي چې د خلکو مشران سپک کوي پیرانو ته ښکنځل کوي او خلک ډبوي وو د امارت رنګ بیا وربدوي د دې ټول کلي خلک پر دې ګواه دا باچا صاحب مبارک زما سره په مناظره کې معاون دي چې راغلي دي متصل ورته وایي ستا د پیر ښځه وغیره نعوذ بالله داسې ښځه هلکه ته دې ته راغلی چې ښکنځلې وکړې خو زه تا ته مناظرې ته راغلی یم کتاب راوړه ته کنځلې ولې کوې دا کوم چل کوې دا اوس ستا شر دی ته د شر دپاره راغلی دا شیخ الحدیث نوم دی وشرموئ ته دې وشرمېږي الله دې تا وشرموي دا څنګه کار ته کوې دا کوم عمل دی چې ته یې کوې دا اوس د احنافو نوم دی ور وشرموئ ته خو په تا خو خلکو ویاړ کوئ په تا خلکو فخر کوئ تا باندې خو نوم د احنافو پروتستانان دغه کمزوري سړي کارونه وکړله دلته طالبان وهلي دي د مدرسې دارالاحناف طالبان یې وهلي دي موږ چې رالو خلکو هغه حجرې ته نه ایستلو څه چل دی ولې څه خبره ده وایي هغوی جنګ اخیستی دی رحیم الله په بله حجره کې ناست دی او کنځلي دي اوبه دي وره دي وایي پولیسان یې راوغوښتل ته سیچو صاحب دي راغلي دي هغلته ناست دي پولیسان راغله موږ ورته وویله چې ګوره پولیس والا وایي سیچو صاحب وایي تاسو ولې موږ نه خبرولو مال د بلوچستانه څه دا سړي نارې ولې وایي پولیس به نه خبره نو نن دلته موږ راغلي یو مناظره یې څه دا دي وتښتېدل اوس یې میدان پرېښوی بیا هم وردا دي پولیس والا ناست دي خواستې ورته وکړلې د حاجي صاحب رالي عمر خطاب زارۍ ورته وکړلې چې 2 کسان دوی راوله 2 کسان موږ راوله بس بالا به خبره سره خلاصه کړو نور موږ به ټول طالبان وباسو په دغه ستا په بیټه کې د حاجي صاحب دارې ناست دي زارۍ ورته وکړلې لاړل میدان یې ورته پرېښودی ویډیو یې وکړه د مدرسې سره د جنګ ویډیو یې وکړه بس د یو دغه غوندې چم وکړه د یو ډاکو د یو غلو د یو بدماش غوندې ولاړل لهذا موږ بیا د دې څه دا خبره کړو زه جنګ ته نه یم راغلی د بلوچستان څخه قسم دی که راغلی یم خو علمي مسئله وه د دین د فریضې د ادا کېدلو په خاطر باندې راغلي یو اوس هم درته وایم رحیم الله صاحب بیا هم معافي که دې هر څه کندلي کړي دي معافي زموږ دپاره بس موږ تا ته معافي کړ چې ستا هر ملګري کړي دي موږ معافي کړ ښه د ورورګلوۍ په فضا کې یوازې راځې 2 کسان راولې 3 کسان راولې په تاڼه کې راسره کښېنې په دغه کور کې کښېنې په بله حجره کښېنې یوه اسلحه مه راوړه ګوره پرون دا ټول ملګري شهیدان دي ویډیو کلیپ کې راغلي دي یو ملګری یې راستولی و نمایندګۍ ته تومانچه ورسره وه بار بار ما ته تومانچه راښکاره کړي ما ورته ویل هلکه ته تومانچه څه نه راښکاره کوې ما خو نمایندګۍ ته راغوښتې ته تومانچه بیا وایي زه بد لرم فلانه ده هلکه تومانچې موږ پیدا کولی سو خو موږ تومانچو ته نه یې راغلي موږ په علمي فضا کې بحث غواړو لهذا دا مناظرې څخه وتښتېدل بس دا د پیراریانو کار دی دا چلونه یې د هغه بل رژیمو د هغو څه زده کړي دي راسه ویډیو وکړه په ځغاسته ځغله دا کار دی بیا هم موږ تیار یو په تاڼه کې هم تیار یو په کور کې هم عمر خطاب حاجي صاحب که 2 خبرې وکړي بس لاړ دا به د حجرې حاجي صاحب ولاړ مختصر خبر درته وکړي چې څنګه حالات و دا د کور مالک دی هلته وي چې موږ د شفیع حاجي صاحب ځای ته رالو او د شفیع حاجي صاحب حجرې کې موږ ناست ټول دومره عالمان ناست دي او دوی وی چې درګو بازرخانې ته شفیع حجرې ته 2 غنټې 3 غنټې مې انتظار وکړو زموږ عالمان موږ ورپسې مقتدیان دوی رانغلل ورته اوس هم په امن فضا کې راسي دا زموږ اختیار لري پوره شور مه جوړوئ درته شور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه په نوم ډېر باچا صاحب د نظري شاه باچا صاحب ډېره شکریه ادا کوم دا نوم مولانا صاحب د کوټې فاتح صاحب د کوټې نه راغلی دی زه شکریه ادا کوم رحیم الله مولوي صاحب چې کوم دی پرون کسان بسان را لېږلي خو زه موجوده نه وم په حجره کې هغې کې به هلکانو څه خبرې مبرې شوې وې بیا د هغې نه بعد چې کوم دی مناظرې ما ته څه علم نه و چې مناظره نن کېږي خو بهرحال بیا یو ټایم د ایښې وه خپلو کې زه موجوده ومنه د شبیرې په ځای کې بازرخانې کې خو بهرحال هلته مناظره ونه شوله هغې دلته رال نو چې هغې دلته رال دی ورپسې دلته رال نو دلته چې رال اخوناباد ته نو بیا دلته چې کوم دی دی سره طالبانو دواړو فرقیانو سره هغه طالبان خپل ژوند خو ته جګړې وکړله خو بهرحال الحمدلله موږ د شر والا خلک دا کنزل چې کوم دی دلته یو دغه د دیر قانون یو هلکو زه خو نه پېژنم خو هغه رحیم الله مولوي صاحب خو پېژنم چې دا دغه چې کوم دی
फिर से मंग अल्हम्दुलिल्लाह गा गटस्तिला रहमुल्लाह मुली से लमनी प्रकार लगा शगम पूरे लगा मुखो दाखली की से लगा इस्लाम और दिन को न अल्हम्दुलिल्लाह खबरी खो इल्म हम नशरी मुखो दा बाजी खबरी छु उगुरु कला मुनाजिरा शुरू शुरू मंग पता होली की इशारा वाकई देखिए वर्ल्ड कम दे वर्ल्ड कम दे तो बहरहाल नन चकम कारो शो मंग दे माजिरत को और तासु तम माजिरत को जी चले कदल तासु रा ले मुनाजिरा न शो बहरहाल الله کارونه ټول د خیری مناظره هم نشوه خو بهرحال تاسو موجوده ناست یاستئ په دې موقع باندې انشاءالله او دا د کوټې چې کوم دی مولانا صاحب هم ناست دی او رحیم الله جي شور شقلق مناظرې ته کې نه ناست یو ټیم به الله موږ بل مقررو جي ټیم به مقررو هغې کې به چې کوم دی موږ سی سی پي ته ایس ایس پي اپریشن ته او ایس پي سی ټي ته او مقامی تانی اسټو ډسپیتا دې ته په کې موږ درخواست ورکو بل درخواست د دې د مدارشد ورته د امارت په نامه دي کار کوي چې د امارت طالبان د امارت نوم غلا کوي درځه افغانستان ته درواړه په کابل کې مناظره سره سبحان الله دارامان کې مناظره سره کوم د کابل په دارامان کې درته تیار يم درځه افغانستان ته درواړه ان شاء الله انت معلوم سي والله خوشاله بچا شي دته پاکستان کې نه کیږي صحیح ده دته مناظره نه کیږي افغانستان ته درواړه چې دته نشر جوړ کې مرداري دي جوړ کې افغانستان ته درواړو چې په دارالمان کې سره خبره معلومه نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ علماء اہل سنہ خواجہ عاصم مبارک شیخ مبارک بادشاہ سے مبارک زندہ باد إله العالمين أستاذ الخاف حبيب صلى الله عليه وسلم قصاده من الثري يا رب بارك قلوب جور مجلس تبدي خلق حرام وبدعة سيئة ناجائز ویلو او صرف د دې د خاطر راغو چې اسلام محبوب تاسو په دین باندې غیرت کړو الحمدلله کتابونه مروړي او دې خلکو الہ العالمین کنسل مو کو استاد اولیاء او مستافی بي دیو کا استاد دین طالبان هم وهل او الہ تا علم دې موږ د غر سره تیر ولا ورکه خدای چې موږ مخې تراشي بیا موږ سره کېږي او دا کوم فرقه وریت خدای چې د ملک خوري الله الذي ذا فرقه وریت ختم کی آمین بربریت خدای ختم کی آمین اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا